السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی بلاګ ته ښه راغلاست. د دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر وي. 20 سپتمبر 2021 کندهار ښار په عینو مینه کې یم. نو داسې مازدیګري ټیم دی چې په واک راوتلی یم. نو غوښتل مې چې نن تاسو هم راسره وګرځوم. د مازدیګري ټیم موږ چیرې ګرځو په عینو مینه کې، چیرې واک کوو. نو راځئ شاوخوا به وګرځېږو چې خلک څه کوي. مازدیګري ټیم اکثریت خلک د سپورټ باندې د واک لپاره راوځي په عینو مینه کې. راځئ نو بلاګ راسره تعقیب کړئ. بس نو دا هم د عینو مینې د اولې فوارې ساحه ده. پر دې ساحه باندې نو د خلکو تګ راتګ زیات دي. څوک که د ښاره راځي اوله وارې دې خواته راځي، د دې لارې څخه بیا دومې عینو مینې ته ځي. دا شاوخوا داسې به وګرځېږو شاوخوا پښو باندې. زموږ به یو واک سي، ستاسو به هم ساعت تېر سي. دا هغه اوله فواره ده د عینو مینې. نو دې راسته طرف ته دې خواته به ولاړ شو په پښو باندې. په کندهار ښار کې نن سبا انار دی و جواري دی و دغه شیان ډېر زیات دي. السلام علیکم. سترابري ورته وایاست، زمیني ورته وایاست. دا دغه دي. دغه جواري خرڅېږي. اوس نو داسې په پښو ځې، ډېره ځایه پورې دا جواري په مخه درځي. ځای که بیا بل ځای په مخه راغلله، بالا به له خیره سره هوا بېخلو. زما هم خوښ دی وبېخو. نو تقریبا د مازدیګر د لمر لوېدو ټیم دی، منځونه سوي دي. عینو مینه ته نو مازدیګري که څوک په ښار کې کار کوي، هغه هم راځي مازدیګر ټیم خپل کور ته. او څوک چې بس په میله راځي مازدیګر ټیم راځي. څوک چې د واک او د سپورټ لپاره هم، څوک فوټبال ته راځي مازدیګر ټیم، څوک کرکټ ته راځي. بس عینو مینه کې بیا ساحه پراخه ده، څه شینګي هم شته چې خلک سپورټ کولی شي. ته بیا دې کې بیا دلته شاوخوا چوکیانې لګېدلې دي، دلته هم خلک کښېني. د بل جوارو والا ته راورسېدم. السلام علیکم. هغسې به تر یو ځایه پورې په پښو ولاړ شو. زموږ به هم یو واک سي، ستاسو به هم ساعت تېر سي. دا وضعیت به ووینئ د کندهار د عینو مینې چې نن سبا څه کیسې دي. یو خواته نو کندهار سوپر مارکیټ دی په دغه چپه لاس کې، دغه پلازه کې. او دې خواته نو دا پټرول پمپ دی.
بانو دا شان دی دا خو نو دی یو ځای زه اکثره وخت د مازدیګر د لمانځه بعد راوځم دا زما روټین وي وخت یو وخت که نه وي نو نور اکثره ورځې راوځم له اولې پوارې څخه تر دویمې پوارې پورې داسې په پښو ځم کله کله بیا د واکه بعد یو ځای پسې کښېنم یو ګړی استراحت وکړم او کله کله بېرته راوګرځم کور نن به تاسو هم دا وضعیت ووینئ چې څه حساب دی دا لاره نو بس سیده تللې ده دومې عینومېنې ته د اولې پوارې څخه راواوښتلو دا د دومې و د اولې پوارې تر منځ دغه ساحه ده او بیا وروسته دوم پواره راځي دویم پوارې هاخواته نو بیا د لو والې ساحه ده چې دا پل دی ورباندې د دې پوله چې ور واوړې بیا نو دوم عینومېنه بیا نو دغه سړک پسې تللی دی ډایرېکټ دغه غره ته رسېدلی دی دغه غره پورې دا روډ دغسې ډایرېکټ تللی دی سیده دا دی تقریبا بس دا نو دومه پواره ده دلته راورسېدمه هم دغه د جوارو بازار ګرم دی هغه لاره بیا کورو خواته ولاړله دلته بیا سمبوسې و پکوړې و شرنخود و شربت و دا شان خرڅېږي نو دا دومه پواره ده د دې خوا بیا هم در باندې ووینم دا کندهار اتاکي تجارت دی نو د اکثر عزیزي بانک میوند بانک دا شان هم د دوی څانګې ځو به دغسې شاوخوا کوچنۍ کاکۍ هم جواری خوري ډېر مزل مو وکړی په پښو لمر ولوېدی تقریبا ماښام اذان ته وخت نږدې سو نو واک مو ډېر وکړی تقریبا 15-20 منټه به سوي ستړی سوی خو نه یم خو بیا هم یو اندازه د غونه سړی ستړی کېږي ماښام اذانونه تقریبا کېږي نو غواړم یو ځای کښېنم جوارو هم ډېر راتېر شوم مال مخکې به یو ځای جواري وخورم نو ته ودرېږه که مې وروسته یو ځای جواري پیدا کړله یو ځای به یو دانه و دوه جواري وخورو که د انرژي مو دغه کړله له لاسه ورکړه
هغې ساحې ته راورسېدم. دلته نو رستورانټونه هم شته. دلته یو پیزا پوینټ په نامه یو رستورانټ دی. یو ورځ به بیا ورسو له خیره سره. دلته ښایسته سموسه ورته وایي، سمبوسه ورته وایي. سمبوسې هم په دې ساحه کې خرڅېږي. سمبوسې هم شته. نو زه هم غواړم چې نور ولاګ پای ته ورسوم، ځکه ماښام دی، ناوخته دی. راوګرځېدم، غواړم چې واوړم سړک بل طرف ته. بس مې خدای نکرده موټر ونه وي. راغلم دلته یو ګړی کښېناستم، استراحت به وکړم. خدای دې وکړي چې پر ولاګ مې خوند اخیستی. تر یو بل ولاګ پورې ما ته راکړي اجازه. ښه وخت ولرئ هر چیرې چې یاست. الله په امان.